ولی څوک که وفات سی شهید سی نو پس د مرګ هم د هغه کرامت حق دی. په دې مرګ سره دا کرامت نه ورکیږي. کرامت داسې یو شی دی لکه ایمان. اوس یو سړی چې ایمان لري مؤمن وي نو که په ژوند کې وي هم مؤمن دی او که مړ سي هغه ایمان ورسره دی. په دې مرګ سره ایمان نه ورکیږي. کرامت هم داسې یو صفت دی. که یو ولی سړی یو بزرګ سړی خاوند د کرامت وي په ژوند کې نو پس د مرګ هم هغه کرامت والا دی. کرامت حق دی. دا زموږ د اهل السنت والجماعه عقیده ده. څلور واقعې ذکر کوم په دې باب چې د وفات وروسته د مرګ وروسته د شهادت وروسته ام کرامت د اولیاء حق دی. څلور واقعې دي. اول واقعه د نجاشي ده. نجاشي پیژنئ؟ دا د حبشو پاچاو. نجاشي لقب، اصلي نوم یې اصحمه. دا د حبشو پاچاو. پیغمبر علیه السلام یې نه و لیدلی، ایمان یې پر راوړی و او مجاهدینو ته ډېر کومکونه ورکول. کله چې نجاشي د حبشو پاچا وفات سو پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې غږ وکړ پر صحابه کرام، والقوموا فصلوا على اخيكم النجاشي. راولار سی سپونه سره برابر کی استاسی ورور وفات سوی دی نجاشی صاحب. پیغمبر علیہ السلام د جنازې لمونځ ورکي په مدینه منوره کې. زما په خبر پوهیږئ نجاشی په حبشو کې وفات سوی دی. د مدینه منورې څخه بیا تر حبشو پورې د یوې میاشتې مزل دی. پیغمبر علیه السلام غائبانه لمونځ ورکوي. نجاشي په حبشو کې، پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې خو سپونه یې تیار کړ د جنازې لمونځ یې ورکوي. دا غائبانه لمونځ زموږ په مذهب کې نشته چې مړی غایب وي سړی لمونځ ورکوي، مړی حاضر نه وي څوک لمونځ ورکوي. دا زموږ په مذهب کې نشته. دا چې پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې دی او نجاشي ته لمونځ ورکوي، هغه په حبشو کې دی، د یوې میاشتې مزل دی په منځ کې. نو د دې حدیث جوابونه احناف ورکوي، خو یو جواب دا دی چې پیغمبر علیه السلام هغه د نجاشي جنازه ولیده. پیغمبر علیه السلام ته هغه چارپایي را پورته سوه چې نجاشي پر پروت. پیغمبر علیه السلام د مدینې منورې څخه هغه چارپایي ولیدل، باره یې لمونځ ورکړي. مقتدیان دې نه ویني، پیغمبر علیه السلام خو ولیده. نو اوس مقصود ته راځم. دغه نجاشي چې وفات سو شهید سو د ده پر قبر به رڼاوې وې. وربسو ابو داود شریف ته. ابو داود شریف اول جلد 341 صفحه کتاب الجهاد مستقل باب دی. باب فی النور یرا عند قبر الشهید. مستقل باب. په دې باب
چې د شهید پر قبر رڼا لیدل کیږي، د شهید پر قبر څراغ لګیږي. دا د شهید کرامت دی د وفات وروسته. باب فی النور یرا عند قبر الشهید. وروسته روایت د عائشې دی رضی الله تعالی عنها دا مبارکه فرمایي وای نجاشي چې وفات سو شهید سو وای موږ به سره ویل خلقو به ویناوې کولې ول د نجاشي د قبر سره رڼاوې لیدل کېږي او دغه رڼاوې د شهید د قبر سره ما خپله هم لیدلي دي. زه خپل حالت بیانوم. سلطان العلماء علامه د عصر د ټول علماء استاذ حضرت جناب مولوی صاحب نور الله مرقده هغه چې په غوره کې و په شاکاریز کې ما یو څو شپې ورسره تېرې کړې سبقان مې ورسره ویل د دا شاکاریز سره یو ادیره وه ماخستن چې به زه ور ووتلم په دا ادیره کې به رڼاوې وې بیا مې پوښتنه وکړه دا د څه شي رڼاوې دي ول دا شهیدان دي او د روسانو د شپو شهیدان دي ادیره ده دلته رڼاوې معلومېږي. بیا یوه شپه ور روان سولم هغه ادیرې ته چې ښه ور نږدې سولم رڼاوې ورکې سولې چې د شهیدانو څه به راګوښه سولم رڼاوې به لیدل کېدې چې شهیدانو ته به ور نږدې سوم رڼاوې به ورکې سولې. دا هغه مشاهده ده چې ما خپله دا مشاهده کړې. نو امام ابو داود مستقل باب لیکي باب فی النور یرا عند قبر الشهید. د شهید پر قبر رڼاوې څراغان دا د شهید کرامت دی د وفات وروسته. نو زما مطلب دا دی چې کرامت د اولیاءو د بزرګانو هغه لکه په ژوند کې چې پس د مرګه هم ثابت دي. دا څو واقعې مې درته ذکر کړلې چې دا د شهداو کرامات دي د شهادت وروسته د وفات وروسته د مرګ وروسته د دې کرامات دي. نو کرامت حق دی د ولی هغه که ژوندی وي که وفات شوی وي. اوس به وګورو د کرامت څه څوک منکر دي. اهل السنة والجماعه دا څلور سره مذهب شي دا څلور سره مذهب چې سره جمع شي دې ته اهل السنة والجماعه ویل کېږي. نو د اهل السنة والجماعه دا عقیده ده چې کرامت د اولیاء حق دی ام په ژوند کې ام پس د مرګ. څوک منکر دي معتزله دا یو ګمراه ډله ده او په دې عقیده کې لا مذهب کسان بے مذهب کسان لکه وهابیان سلفیان پنجپیریان هغه هم د معتزله سره دي. هغه هم په دې مسله کې د معتزله سره یو دي. دا د معتزله عقیده ول کرامت موږ نه منو عقل یې ول نه مني. ګوري که چا عقل پر شریعت حاکم کی هغه به ګمراه وي ول دا عقل نه مني. دا کرامات نه دي دا خو داسې امور دي د عادت څخه خلاف د عقل خلاف ول دا عقل یې نه مني. په قرآن کې دي په احادیثو کې دي وي عقل یې ول نه مني. نو چې په قرآن کې راغله په احادیثو کې راغله بیا عقل څه شي دي. اهل السنة والجماعه هغه دا خبر کوي چې کومه خبره چې په قرآن او حدیث ثابت سوه او د عقل خلاف و موږ به منو. نو کرامت خو په قرآن ثابت دي په احادیث ثابت دي که څه د عقل خلاف دي. نو دا کرامات د عقل خلاف دي خو په قرآن او حدیث ثابت دي. نو معتزله وایي عقل یې نه مني نو موږ یې نه منو.
عقل یې پر قرآن حاکم کی، عقل یې پر احادیثو حاکم کی، دا د دې د ګمراهۍ سبب شو. الفرق بین الفرق، عجیبه ښایسته کتاب. الفرق بین الفرق، ټول ګمراه ډلې په دغه کتاب کې ذکر دي. نو په دې کې راوړي دي 15 اصول د اهل سنت والجماعه. 15 اصول دي. اتم اصل هغه څه شي دي؟ هغه دا دي چې اهل سنت والجماعه دا به د انبیاو معجزات مني، د اولیاو کرامات به مني. الفرق بین الفرق 386 صفحه. وای اتم رکن، اتم اصل د اهل السنت والجماعه هغه دغه دي چې د انبیاو معجزات به مني، د اولیاو کرامات به مني. نو که چا نه منل لکه وهابي ګمراه، نو دا د اهل السنت والجماعت د ډلې څخه ووتي. دا په دې ډله کې نه دي شمار، دا په ګمراه ډلو کې دي. الله عز وجل دې توفیق د اعمال صالحه وراکړي. الله عز وجل دې دا توفیق راکړي چې هر هغه څوک چې زموږ د اهل السنت والجماعت د ټولۍ څخه وتلی وي، د هغه مقابله به کوو، د هغه دفاع به کوو. دا به زموږ وظیفه وي. والسلام علیکم ورحمة الله.